طالبان لویه جرګه جوړوي خو مقاومت جبهه یې مخالفت کوي او وایي دا طریقه سمه نه ده. د ملي مقاومت جبهه وایي طالبانو د لویې جرګې کمیسیون جوړ کړی او غواړي له دې قومي چلند سره نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. فرنټ د دوشنبې په ورځ د جون په 2 په یوه ټویټ کې ولیکل چې طالبان په غلطه لار روان دي او د افغانستان نړیوال وقار ته لاره د مقاومت او ټاکنو پر بنسټ د حکومت جوړول دي. په دې وروستیو کې د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور ویلي و چې د ټولو افغانانو په ګډون به لویه جرګه راوبلل شي. د هغه په وینا په لویه جرګه کې به هغه افغانان ګډون کوي چې د سولې، امنیت او د نظام په ټینګښت او د افغانستان د پرمختګ لپاره اغیزمن وي. تر دې مخکې پخواني ولسمشر حامد کرزي پر طالبانو غږ کړی و چې د داخلي مشروعیت او نړیوال پیژندګلوۍ لپاره د لویه جرګه جوړه کړي. د یو شمېر پوهانو او منتقدینو په اند د طالبانو په واک کې د لویې جرګې رابلل به کومه ستونزه نه هواروي او د مشروعیت د ترلاسه کولو یوازینۍ لار ټاکلې دي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.